السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ستړي مشه په خیر اله. تاسو به زما ډیر پروګرامونه زما په پاڼه باندې کتلی، خو نن یو ماشوم دی چې قاسم جان نوم دی، د اتم سټوډنټ دی او دلته راغی کېناست را سره او د مصرې ما اورېدلې وې. نو ملګرو چېرته به ځې نه، قاسم جان نه باندې اورم، د هغه د اواز نه به خوندونه واخلې، هیڅ چېرته به هم نه ځې، ما سره اوسېږئ چې قاسم جان زه په خپله هم اورم او تاسو یې اورئ. که ستاسو یې غږ خوښ شو نو لازم به ماته په کمنټس کې وایئ. او ټول د حجرې پروګرام دی، کوم د پښتو کلچر چې دی ټپې. نو راځئ ملګرو چې د قاسم جان نه ټپې وورو، چېرته ځئ ما سره اوسئ. خدای پلوی کرم بکیږي، عقل ګرانه د زما د جانان مینا، خلو می خندا ته نه جوړیږي، د جانان غم په مخ سپېړې راکوینا، الله تعالی به ته خبر وي، د خندا ډکه خوله به چېرته ناسته وینا، مینې دې دومره پام په دار کم، په میږي خپه نږدم چې یار بې پاتې شینا، د لایلا په خاطر راشه، ګرانې لیلا په انتظار د ستړی شومه، چې لایلا کومه لیلا شي، چې بسم الله کومه بیا بیا خولې له راځينا، الله دې مور او پلار رضا کا، ماماګانو بد ځواني ونیسما، خدای کرم چې پچاو شي، هغه کارو شي د چا خیال کې ناراضي نه، زما پستا مینه ماتېږي، د شرور دې په کوڅه کې وینما، داسې چې سپینه جامه ګرځي، خدای دې مین کا چې ګرند وګورما، یار رامنډ کا اختر دے او ځان لاسونه مې کولو نیولې دینا، اختر خدا چې زراله ما په وړو کې اختر ډېر جړلې وونه، اختر د خلکو خوشحالي ده، ما اختر مال د غم زیر راوړینا، خدای مې نو څوک پچا موکړې، چې وسه نور سی په مخه یې وکړي زینا، دیوانه د خپل غمونو کړم یار کما، کم پلاو به زما یار کما، دیوانه د خپل غمونو کړم یار کما، کم پلاو به زما یار کما، کم پلاو به زما یار کما. دریاب ته چرته لالی
کلام مات شو جانان عمران نیمګړی پاتې شونا ستا د یوې ورځې خندا به او زه په ژړا درپسې ټول عمر کومه چې ختمې درشي ورته جاړه ما چې لیکم ورته ډېر جړلې وونه تا وې نن زما سبا به راشمه میاشتې د تېرې کړې کلونه د شمېرمه دا زړه مې والې سپوتی کېدی دا بې غیرته زړه ما خرځې شرموینه ما مینا سترګې دې سرې دي او نن دې جړلې دینه په ما مینا سترګې دې سرې دي او نن دې ډېر جړلې دینه